السلام علیکم، ستړي مسئ جوړ په خیر. د خبریال ویب سایټ او فیسبوک پاڼې درنو او محترمو لیدونکو، زه شاکر عزیز یم، د خبریال همکار په هامبورګ ښار کې د آلمان هیواد. دلته به نن تاسو ته د هامبورګ څخه او د آلمان څخه په مجموع کې د هامبورګ څخه په خاص ډول د وروستیو پیښو او د وروستیو معلوماتو په اړه لږ در سره وغږېږم، لږ خبرې به در سره شریکې کړم چې هغه وروستي حالات څه دي، ځکه په کرونا د نړۍ د نورو هیوادو په څېر آلمان هم ډېر سخت وځاپه. یوازې په دې نه چې تقریبا 7500 خلک د دې مرض د خطر مړه شول، بلکې په اقتصادي لحاظ په ډېرو سترو برخو کې او په ډېرو، ځکه آلمان صنعتي هېواد دی، په جلا جلا صنعتونو کې تاوان وکړي. یو څه سټاټسټیک یا ارقام یې درته راټول کړي دي چې دا به زه تاسو ته ووایم. البته دا ځای چې دی دا د هامبورګ الستر دی، دا اوبه الستر غاړه ده، او لکه څنګه چې تاسو وینئ نن او د تېرو 2-3 ورځو راهیسې په هامبورګ کې یو څه د قرنطین قوانین کم سوي دي. خلک کښتیانې چلوي، لاندې خلک ناست دي، او نسبت پخوا ته قوانین اسانه سوي د 2 ورځو راهیسې. چې څه سوي دي زه به اوس درته وایم. اول خو عمومي ارقام په آلمان کې څه کم 1,75,000 آلمانان او د آلمان کې میشت اوسېدونکي په کرونا ویروس اخته سوي وو، چې په دې کې 1,50,000 بیرته جوړ سوي دي، او په دغو 1,50,000 کې 1,500 په دغه مریضانو کې 1,500 شاوخوا نور هم لا د صحي حالت د اندېښنې وړ دی. اما د مجموعي مریضانو څخه چې یو څه لا نور مریض دي، خو هغه سطحي دي. اما 7,000 تقریبا 7,861 نفره په آلمان کې د کرونا ویروس له امله مړه سوي دي او ژوند یې د لاسه ورکړی دی. آلمان یو د هغو هیوادونو څخه دی د نړۍ په کچه چې د کرونا ویروس د واکسین د پیدا کولو او د واکسین د جوړولو او په دې مورد د تحقیقاتو په برخه کې ډېرې زیاتې پیسې ژمنه کړې ده. آلمان 750 میلیونه یورو چې 810 میلیونه تقریبا ډالر کېږي د کرونا د ویروس او د دې ویروس د پیدا کولو په د کرونا د مریضانو او د دې پر نور عواقبو باندې به تحقیقات کوي، طبي تحقیقات په دې برخه کې لګي چې دا به د دې پیسو اکثریت به په آلمان کې پر تحقیقاتو، پر څېړنو، پر ریسرچ او پر د مریضانو څخه پر معاینې باندې او تر څو چې وایرس جوړوي پر دې به لګول کېږي، او یو څه به د دې پیسو څخه نړیوالې ټولنې ته ورکول کېږي. روژه ده، ګوتې مو وچې دي، شونډې مو وچې دي، ژبه مو وچه ده. زما یېر شو چې په سر کې تاسو ته د روژې د مبارکیو تر څنګ دا هم ووایم چې خدای پاک دې قبوله کړي او وطن ته دعایو مه هېروئ. په آلمان کې کوچنیان او ماشومان په ټوله نړۍ کې داسې ویل کېدله چې د دغه زنځیر یا د دغې وبا د بلا او زنځیر په پای کې قرار لري. یعنې دا معنا لري اول تر ټولو چې ډېر عمر لري هغه خلک به کرونا نیسي، وروسته بیا تر هغه څخه لږ عمر وروسته بیا ښځې او هغه خلک چې مثلا سپین سري یا مثلا د زړه ناروغي او نورې ناروغیانې ولري، سرطان ولري، هغه خلک به د کرونا ویروس نیسي او کوچنیان نه نیسي، دا ویل کېدل. اما بیا ویل کېدل چې یا کوچنیان هم نیسي، خو په آلمان کې په دې خاطر چې دا پیدا کړي چې کوچنیان نیسي او کې نیسي، پر کوچنیانو تاثیر کوي کې نه کوي، او یا یې نیسي کوچنیان مشرانو ته انتقالوي، اما د مشرانو څخه کوچنیانو ته نه انتقالېږي. د دې چې دا پیدا کړي په دغه اړه په آلمان کې په راتلونکو 2-3 ورځو کې د OKI روغتون چې په هامبورګ کې د 6,000 کوچنیان باندې څېړنه کوي او د دې څېړنې نتیجه به وروسته بازار ته او خلکو ته وړاندې سي عام ولس ته. هغه به بیا هم زه ستاسو سره وروسته شریکم. په آلمان کې تقریبا 2 میاشتې لکه په ټوله نړۍ کې قرنطین و، چې دا اول ډېر سخت و، صرف بې له دې چې د خوراکي موادو دوکانونه، شفاخانه، روغتون، دواخانه او د پولیسو ځای او یا هم د وروژنې او اتفاقیې مرکزونه بل هیڅ خلاص نه ول. اما قرار 3 هفتې خو دا رقم وروسته بیا څه نور اسانتیاوې په دې قرنطین کې راوستل، خلکو ته ازادي ورکړل. خو د 2 ورځو راهیسې په آلمان کې
خلک کولی شي چې هوټلونو ته ولاړ شي. دا د آلمان دپاره هوټل د کافي شاپ ته بار ته تلل د آلمانانو او د اروپا د خلکو دپاره دا یو ډېره غټه خبره ده، ځکه دی اکثره وخت چې بېکاري د باندې وځي او ډوډۍ د باندې خوري او یا هغه خلک چې کار کوي د کار په وقفو کې د ډوډۍ په وقفو کې د باندې راوځي ډوډۍ خوري کافي څښي. نو دا د 2 ورځې کېږي چې ازاد شوي دي خلک کولی شي هوټلو ته ولاړ شي، منتها ماسک به یې په هوټل کې چې ورننوځي تړلی به وي، یوازې به د خپل کورنۍ سره او یا به د یو بلې شناخته کورنۍ سره نږدې کورنۍ نه سره کېدلی او ملګري کولی شي چې د 3-4 کورونه د یو ځای سره ونیسي، تر 5 نفرو په یو ګروپ سره لیدلی چې مخکې دا 2 نفره ول، اوس یې دا هم ازادي ورکړله. کلبونه چې دا د سپورټ کلبونه، د ډیسکو کلبونه او د تفریح نور ځایونه، هغه مارکیټونه چې لا ډېر غټ دي چې هغه په تقریبا کیلومتر په اندازه مساحت لري، تر دې غټ هغه لا تړلي پاتې شوي دي. د فوټبال بازۍ لا نه دي شروع شوي. د فوټبال بازۍ د آلمان د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دا به هم د جون د راروانې میاشتې د 5مې څخه وروسته شروع کېږي چې په هغه کې اف سی بایر مونیخ دی او آینفاخت فرانکفورت دی او لیورکوزن او نور ټیمونه دي. دا به 3 بازۍ پاتې وي د مخکې لیګ څخه چې هغه به هم تکمیلوي او د دغو 3 بازۍ ته به تماشاچیان نه وي، تماشاچیانو له اجازه نشته چې د سپورټ څخه لیدنه وکړي. دا هغه وروستي معلومات دي د آلمان د کرونا په اړه. البته مکتبونه او تعلیمي ارګانونه چې هغه پوهنتونونه دي او لنډمهاله اوږدمهاله زده کړې دي او یا هم د ظرفیت د جوړولو پروګرامونه دي، دا ټول لا تړلي دي. یوازې کودکستانونه یا وړکتونونه به د 2 ورځو څخه وروسته راتلونکې اونۍ څخه شروع شي چې هغه به صرف 4 ساعته کوچنیان په کودکستان او په وړکتون کې نیسي. په مکتبو کې 3-4 صنفه شروع شوي دي چې هغه خلک چې وروسته بیا امتحان لري، خو نور په مجموع کې تړلي پاتې دي. او همدا ډول پوهنتونونه چې زه خپله محصل یم پوهنتون وایم، موږ او نور محصلین به لا تر امر ثاني پورې په اصطلاح آنلاین او په انټرنیټ باندې درس وایو، د امکان تر بریده، خو امتحانونه به داسې پلان شوي هغه امتحانونه چې پر انټرنیټ نه دي امکان نه لري مناسب نه دي هغو به راځي خپله پوهنتون ته، هلته په فاصله د نظر نیول کېږي او ماسک به تړل کېږي، بیا به هلته په پوهنتون کې امتحان ورکول کېږي. دا د آلمان څخه یو څه وروستي راپورونه او وروستي خبرونه وه. تاسو ته به نور په زړه پورې معلوماتونه په نورو لیدونو کې